بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. دا سورة الطارق دا مکی سورة اولس آیات دا یورکو دبکی. والسماء دما دا قسمی پا اسمان بانده والطارق او دما دا قسمی دا شپی پراتلون کی بانده. وما أدراك ما الطارق تو چیش خبر کرده پوی کرده دا شپی راتلون که چی شایده؟ النجم الثاقب اغسطور جریدون که ده. دا وای هغه دوی چې عبادتونه ورته کړه. دا څه ستوري غټ غټ په اسمان کې زحل، مریخ، عطارد، زهره، مشتري، قمر، شمس چې کواکب سبعه سیاره دی ورته وی. ان کل نفس په تحقیق سره نه د هیڅ نفس لما علیها حافظ مګر په ده باندې حافظ شته. الله قسم خوري په هغه ستوري چې را شپې راختونکی دی چې په هر نفس حفاظت کوونکی شته ملایک. دا حفاظت یا د اعمالو کوي چې دی څه کوي هغه پسې لیکي، یا یې حفاظت ضرورونه کوي. حافظ شته حفاظت ضرورونه کوي تر هغه وخته یې ساتي چې الله دته ژوند مقدر کړی. چې کله یې رزق نور ختم شي دا ملایک یې د حافظې ذاتي ته لاړ شي. فلینظر الانسان ودی ګوري انسان مما خلق چې د چی نه دی پیدا کړی شوی ده. خلق مما ان دافق دی پیدا کړی شوی ده د اوبو ټوپ ویونکي نه رحم د مور ته چې د ملا د انسان نه پر شوق پر دفع پر ټوپ باندې وځي او ښځې رحم ته داخلي. یخرج چې راوځي دغه مني من بین الصلب د مابین د شاګانو د سړیو نه والترائب او د مابین د اډوکې د سینې د ښځو نه. د ښځې مني په سینه کې دي او د سړي منی په ملا کې دي. انه علی رجعه لقادر بېشکه دغه الله په بیرته راګرځولو د دغه انسان باندې قادر ده. بیا یې دواري راژوندی کوی شي. یوم تبلی السرائر په هغه ورځ چې ښکاره کولی به شي پټ شیان. فما له من قوة نه به وي دغه انسان ته څه قوت چې ځان په خلاص کړي، ولا ناصر نه به مدد کوونکی چې ځان په خلاص کړي. والسماء ذات الرجع دما د قسمی په اسمان چې خاوند بیرته ګرځېدلو ده حرکت کوي. والارض ذات الصدع دما د قسمی په ځمکه باندې چې خاوند د چاودلو ده. یا رجع باران ته ویل کېږي هغه اسمان چې خاوند باران ده، هغه ځمکه چې خاوند د چاودلو ده چې د رزق بندوبست پکې کېږي. انه بېشکه دا قرآن عظیم شان لقول فصل یو قول د بیلونکی د حق د باطل په مابین کې. وما هو بالهزل دا قرآن لوبې عبث یې ټوکې نه دي. انهم یکیدون کیدا بېشکه دا کافران چل کوي په چل کولو سره. و اکید کیدا او زه به سزا ورکم دی ته د چل ورکولو د دی په سزا ورکولو سره. فمهل الکافرین پرېږده مهلت ورکه کافرانو ته. امهلهم رویدا مهلت ورکه لږ وخته د دنیا ژوند دا به په تیر شي په آخرت ورې روان ده.